بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو اوریدونکو ښه چارې وای خود بې نوم بیا تاریخونه ژوندی ساتي، خود بې نوم بیا تاریخونه ژوندی ساتي، څوک چې بل ساتي شهزاده څراغونه. لکه څنګه تاسو چې خبر یاست چې زموږ څو شپې مخکې د پښتو ادب د کلام او د شعر یو ستر نعمت الله تراب چې زموږ پستی په منځ کې لکه بلبل به نغمه ساز و، د خاورو حواله سلو. هم په دا حواله نن ملګري سره یو ځای سوي دي. زه تېمورشاه کمال چې د پیاوړي لیکوال صدر دی هغه ته خواست کوم چې د تراب صاحب په باب او د هغه په حواله چې ستا کم شعري نظر دی هغه زما او د اورېدونکو سره شیر که. محترم قدرمن تېمورشاه کمال صاحب. یو جان مننه شهزاد صاحب. دوی که پکې دین او هم ایمان وخوړ، دوی که پکې دین او هم ایمان وخوړ، تا هم ای تراب پکې ځان وخوړ. دوی که پکې دین او هم ایمان وخوړ، تا هم ای تراب پکې ځان وخوړ. او ولې دې بې وخته رښتیا وویل، ولې دې بې وخته رښتیا وویل، ولې دې امید د ټول افغان وخوړ، ولې دې بې وخته رښتیا وویل، ولې دې بې وخته رښتیا وویل، ولې دې امید د ټول افغان وخوړ. او تا ولې په ژوند کې دا ونه لیدل، تا ولې په ژوند کې دا ونه لیدل، دې اژدها څومره ډېر ماران وخوړ. تا ولې په ژوند کې دا ونه لیدل، تا ولې په ژوند کې دا ونه لیدل، دې اژدها څومره ډېر ماران وخوړ. او هغه ننګیالي اتلان څه سو زموږ، هغه ننګیالي اتلان څه سو زموږ، مځکې وخوړ وایه که اسمان وخوړ. هغه ننګیالي اتلان څه سو زموږ، مځکې وخوړ وایه که اسمان وخوړ. او یو تراب خو نه دی چې پرې وژاړو، یو تراب خو نه دی چې پرې وژاړو، دې بلا بیخي ډېر شاعران وخوړ. یو تراب خو نه دی چې پرې وژاړو، دې بلا بیخي ډېر شاعران وخوړ. نیمه پیړۍ کېږي چې راغلی دی، نیمه پیړۍ کېږي چې راغلی دی، کلی درست ښارونه دې طوفان وخوړ. نیمه پیړۍ کېږي چې راغلی دی، نیمه پیړۍ کېږي چې راغلی دی، کلی درست ښارونه دې طوفان وخوړ. او زه یوازې پاته سوم کماله اوس، زه یوازې پاته سوم کماله اوس، خوند د سباون مې ټول ارمان وخوړ. زه یوازې پاته سوم کماله اوس، خوند د سباون مې ټول ارمان وخوړ. یو تراب خو نه دی چې پرې وژاړو، یو تراب خو نه دی چې پرې وژاړو، دې بلا بیخي ډېر شاعران وخوړ. دوی که پکې دین او هم ایمان وخوړ، تا هم ای تراب پکې ځان وخوړ. او زه یوازې پاته سوم کماله اوس، زه یوازې پاته سوم کماله اوس، خوند د سباون مې ټول ارمان وخوړ. ډېر الله کمال صاحب. کمال صاحب ستا احساسات، ستا جذبات، ستا تاثرات په شعري ژبه کې د عقیدت چې کوم اظهار ونه
بلا اظهار ستاسو جهان مننه چې موږ ته د وخت راکړئ ګرانو اورېدونکي هم پر دا ځای زه شهزاد کمال او لیوال صاحب نعمت ظهیر او عبدالمالک قلمیار اجازه غواړو د الله په امان